ما ته وکړ ټلیفون وکړو ما ملګری و ما ته وایي چې یو مسله مې ده هغه طریقې مخالف راته وایي چې بس نور دې عدالتونو ته نه ورځو دې علماو ته ورځو دا مسله به راته هغوی حل کړي چې سره شریعت فیصله هغه به ومنو ما ته وایي ته لږ دا مسله واوره که زما پکې چېرته ګټه وي چې زه ورسره عالم ته بیا ورشم ما قرآن هم د دې تر حده پورې باندې محترم ځکه محترمو نن په موږ ذلت مسلط شو په موږ پستي موږ د مشکلاتو سره مخامخ شو مسلمانان مسلمان من حیث القوم نن په پوره دنیا کې کمزور شو مظلوم شو محترم مونږ ته یو دغه مغرب نه متاثره دانشوران دي مونږ ته وایي زموږ مظلومیت او د کمزورۍ وجه څه ده وایي موږ سره ټکنالوژي نشته دی محترمو دا خبره غلطه ده زموږ د زوال وجه ټکنالوژي نه ده زموږ د زوال وجه د دین او د قرآن سره حقیقي وصلي تعلق ختمېدل دي تاسو لاړ شئ وګورئ د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ژوند وګورئ د هغوی زندګي وګوره دغه صحابه کرامو هیڅ ټکنالوژي ورسره نه وه لیکن د دین سره تعلق مضبوط و د قرآن سره تعلق مضبوط و قیصر او کسرا د هغه زمانې د سپر پاورونه وو لکه نن سبا چې روس او امریکا ده لیکن دغه قیصر او کسرا زما رب د صحابه کرامو خپو ته راوستی و دغه د زمانې مغروره کافران بادشاهان دا د زمانې متکبره دا د زمانې ظالم او جابره حکمرانان او بادشاهان قسم دې دې زما ستا مشرانو صحابه کرامو ته ټیکس او جزیه ورکړي مونږ چې د دین نه لرې شو قرآن نه لرې شو محترمو مونږ علماو سره تعلق ختم شو په معاشره کې دغه وجه په مونږ ذلت مسلط شو محترمو مشکلاتو سره مخامخ شو مونږ مظلوم شو محترمو قرآن ته به راځو دین ته به واپس راځو زوړ عزت به هم بحالېږي ورنه د عزت د بحالۍ بله هېڅ لار نشته دا مدارس مونږ ته علما اواز راکوي بس ته راواپس شي نور مه ځئ په دغه لار مسلمانانو دا د ذلت لار د دې کې عزت نشته دی عزت په دین کې دی عزت په قرآن کې دی که زوړ عزت بحالول غواړئ به دین ته راځو قرآن ته به راځو د علماو ته به راځو قسم دی د عزت د بحالۍ بله هېڅ لار نشته دی مسلمانانو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون او یقین وکړئ دا علما د مدارس دا زما ستا اصل خیرخواهان دي اصل خیرخواهان دا د یو ډېر لوی تباهۍ او هلاکت نه مونږ بچ کول غواړي مونږ ته اواز راکوي ډېر لوی تباهۍ او هلاکت را روان دی یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره خپل ځان هم د دې تباهۍ نه بچ کړي خپل اولاد هم بچ کړي خبردار شه